ابو هريره رضی الله عنه پیژنې که نه پیژنې؟ چې نه پیژنې دا به ناشنا مسلمان چې ابو هريره نه پیژنې. هغه خپله قصه کې و یو پیر وږی شوی وم، ډېر زیات وږی شوی وم، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې منبر سره راولیدم، بېهوشه شوم، بیا پړ مخې پروت وی بعض کسان رالو نو چا ووایي چې لیونی راغلی دی راولیدلی، لیونی وی راغلی د منبر سره خوا کې راولیدلی، وایي چې خلکو راوچت کړه، دا خو ابو هريره دی، دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص شاګرد دی. هغه دې ته چېرته یو ورځ نه دي کتلي چې زه دومره غریب یم او دا دینداري څنګه وکړمه. هغه دین نه دی پرېښودی، هغه د دین هغه جذبې کمېده پرېږده، ورځ تر ورځه ښه زیاته شوې ده. ما ته اوس هغه حدیث به درې پیرې بیان کړی، مشهور حدیث دی. ریاض الصالحین په درس کې موږ ښه تفصیل کړی و په هغې باندې. ابو هريره رضی الله عنه یو ورځ ډېر زیات وږی شوی وم، ډېر زیات وږی شوی وم، نو ما وی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه راټینګوم او ده ته به داسې ویم چې یو مسله ده یاره، دا مسلې په باره کې ته څه وایې؟ نو دی به ما ته وایي چې راځه کور ته به لاړ شو، مسله به هم بیانه کړو. وی مونځ چې ختم شو، زه یې جومات د دروازې سره ودرېدم، ابوبکر صدیق راووتو، وی سلام ته وکړه، ابو هريره څه کوې؟ وی ما چېرې یو مسله را پېښه شوې ده، د الله په کتاب کې داسې مسله ده که دې باره کې راته لږ وضاحت وکړي. وی هغه په ما پوه ونه شو، مسله یې راته بیان کړه، خو په ما پوه نه شو چې دی وږی شوی دی چې کور ته سره لاړ شي. او داسې درانه خلک وګڼه، ګوره داسې ویلی هم نه شي زه تا سره ځم. ایمان سره د عزته، سره د دروند خوی. وی دې کې عمر بن خطاب رضی الله راووتو، څه کوې لکه ابو هريره؟ وی بس یو مسله وم چې دې باره کې تاسو څه وایي، د الله په کتاب کې دا مسله ده. وی هغه هم په ما پوه نه شو، هغه مسله یې راته بیان کړه. خیر دا خلک لاړو رالو، نو بیا رحمت للعالمین محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه راووتو. وایي چې څنګه راووتو؟ زه یې ولیدم، وایي ما ته وایي چې ابو هريره وایي ما چې قربان یا رسول الله راځه. هغه پوهېدو په دې خپلو ملګرو باندې. وایي زه یې د ځان سره بوتلم، چا وله پۍ راوړو، هدیې یې کړو ته چې دا پۍ. وی ما ته پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اوس وایي چې لاړ شي هغه اصحاب صفه والا هم ټول راوله، هغه جومات کې چې ناست وي. ما ته خو د هغه زړه خو وي دریاب و، یکه شان وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته چې بهر ابو هريره وایي ما چې یا رسول الله قربان وي لاړ شي هغه اصحاب صفه والا هم راوله. نو ما زړه کې وي چې دا به زه څکم که هغوی به څکي، که دا هلته امر دی د پیغمبر. او کله چې سړی وږی شي نو دته هر شی بیا لږ ښکاري. نو زه لاړم، هغوی مې راوستو. وي دا ما ته پته وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې دوی ته دا پۍ اچوه. نو بس وي ما شروع کړه، هغو ته مې دا پۍ اچوله. وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغو ټولو پۍ وسکو ښه ماړه شو، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې وسته وسکه. او داسې غني انسان او غټې سینې والا چې هر څه ځان دپاره باخره کې پرېږدي. وی ما وسکړو وایي چې یا رسول الله بس وی وسکه. بیا وسکړو وایي چې ښه موړ شوم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستو. دا هسې دا قصې مې دې پورې راوستې چې دا ابو هريره رضی الله عنه دومره غریب دی او دی په کومو کسانو کې دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دې نه راضي دی او د الله نه راضي دی او بیا هم غریب دی. دین مطلب دا نه دی چې ته به کروڑپتی لکپتی، مطلب دا نه دی. او نه دی دین دا مطلب دی چې الله به دله بچي ډېر درکوي. نه دی دین دا مطلب دی چې ستا سره به ښکلی ګاډۍ او ستا سره به جایزې او ستا سره به کوټې او بنګلې. نه دین کې قسمه قسم حالات به راځي. صحابه کرامو د ژوند خپل مخې ته ساتئ، نو تاسو ته به ځان باچا ښکارې شي. چې موږ خو الله هر څه راکړي دي. دا خو هغه خلک وو چې غریبانانو او سره د دې غربت هغوی څه چل کړی دی، هغه دین یې نه دی پرېښودی بلکې الټې د دین دپاره قربانیانې ورکړي دي. څومره واقعات دي. که زه شروع کړم مانه به دا مسله بل طرف ته لاړې شي، خو ډېره اهمه مسله وه ځکه مې تاسو ته رامخې ته کړه. مسله بنیادي موږ دا بیانوله چې حق دی، که غریبي بیانوي، که مالدار یې بیانوي، که زورور او که کمزور یې بیانوي. نو یو به ګوره دې ته نه ګوري چې حق مالدار بیانوي او که غریب بیانوي، چې څوک یې بیانوي خو چې دلیل مني به، او دویم چې دې ومنو نو بیا پرې مضبوط ودرېږي. مضبوط په ودرېږي. که څوک دې ټوکړي ټوکړېږي که نه نو بیا به دې اخوا دېخوا نه اوړي. زموږ یو ملګری ما سره درسونو کې کېناستو د وزیرستان،
هغه الله توحید په عقیده باندې پوه کو د سنت په عقیده باندې ډېر سخت خلک دي یا لاړ څه مشکل و کاغذونه برابر نه بیا لاړ نهایي بیا ما سره څه نمبر و هلته د هغوی بازي کې موبایل او دا شي نه کار هم نه کوي ډېر وخت بعد ما ته ټلیفون وکړو چې ته ښار ته تللی دا ځینې ټلیفون وکړو ما ته او څنګه یې خیم الحمدلله ته څنګه یې لګوي خیم الحمدلله څنګه ما عقیده دي حالات څنګه دي ما ته وایي شیخ صاحب ټوکړي ټوکړي به مې کې خو څوک ما نشي واپس کولی قرآن او حدیث وایي دې کې خو جدا خوند دی دې نه به زه څنګه واپس کېږم چې کله د انسان اراده پخوي او حق د دې دپاره منلی چې الله پرې راضي کوم نو الله یې بیا حفاظت کوي الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې موږ د مرګ پورې په دې حق باندې قایم او دایم لري او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي کوم وخت چې الله زموږ نه راضي او الله دې زموږ آخره خاتمه په کلمه د لا اله الا الله وکړي